د مزار شریف ښاروالۍ د اتمې ناحیې امیر د روان کال په شپږو میاشتو کې د شاوخوا 7 میلیونه افغانیو د راټولولو خبر ورکړ. نوموړی زیاتوي چې دغه پیسې د صفایي محصول، سوداګریز جواز او موقتي کرایو څخه راټولې شوې دي. ما توانستیم در طی سال مالی 403 7 میلیون افغانی عواید جمع کرده از طریق محصول صفایی، کرای موقت و جواز صنفی جمع‌آوری کردیم و خزانه امارت اسلامی ورساخت. ورته مهال د اتمې ناحیې امیر په میاشتني ډول دغه امریت اړوندو سیمو پلورونکو ته د نرخ لیکونو د ویش او پلي کېدو خبر ورکوي. خو ښاغلی شعیب د دې سیمې له اوسېدونکو څخه هم غواړي چې د خپلو پورونو په ادا کولو کې دې له دې ادارې سره همکاري وکړي. مردم کوشش بکنن واقعیات خود را، واقعیت مال 403 را بیان تحویل کنن. از صفایی محصول صفایی است یا از کرای موقت است یا بیان جوازشان تمدید بکنن، عواید را مردم بیان تحویل بکنن. ما بخوایم از طریق از همین عواید پروژه ها را به مردم ارائه بکنیم. له بلې خوا هغه مراجعین چې دغه ادارې ته راغلي دي د مزار شریف له اوسېدونکو څخه غواړي چې د خپلو پورونو په ادا کولو سره د دغه ولایت په کچه د پراختیایي پروژو په پلي کېدو کې ونډه واخلي. زمانی که مراجعه میکنیم به دوایر دولتی خیلی روند کاری سرعت بخشیده، تسریع شده و خوب کارا به خوبی پیش میره. دیگه در این قسمت از تمام ارگانا ما راضی هستیم و از مردم هم خواستیم همی است که بیاین با دولت خود همکار باشن و همه تماما باقیداری و تمام طرفایی که برشان از طرف دولت داده میشه بپردازن، با دولت همکار باشن. به خاطر ازی که همین عوایدی را که دولت جمع میکنه دوباره پس به خاطر صفایی و نظافت خود شهر دوباره پس به مصرف میرسانه، سرکا و اینا دوباره پس احیا میشه و بهره‌برداری سپرده میشه. تمام باقیداری ها که از چندین سال ماندگی است ایرا مردم تحویل بکنن. یک بودجه دولت است، دولت هم ایرا به خاطر بازسازی شهرها و به خاطر بعضی پروژه های دولتی را استفاده میکنن. د یادونې وړ ده چې اتمه ناحیه د مزار شریف ښار له مرکزي ناحیو څخه ده چې هره ورځ په اداري او زیربنایي برخو کې د خدمتونو د وړاندې کولو ترڅنګ 40 متره مکعب کثافات هم د یادې ناحیې له اړوندو څخه بهر لیږدوي.